حدیث کی راځي رسول صلی الله علیه وسلم ابو هريره حدیث ته مشهور حدیث ته استبیادی لا يؤمن احدكم تاسو پوری سره هغه وخت پوری مؤمن نشي جوړېدی حتى اكون احب اليه تر دې چې ما سره محبت نه کړي شرب جمعو محبت کو دا هم ټول مؤمنان دا حدیث مخکې شتي صبر حتى اكون احب اليه تر دې چې د ما سره محبت کوي من والدي وولدي والناس اجمعين د خپل مور پلار نه زیات د خپل بچو نه زیات لنډه دا والناس اجمعين او د ټول خلکو سره محبت دې محبت ما سره چې کله ما سره محبت کوي د مؤمن دی ټول نه زیات او چې کله نه کوي شي نو به دې سره ایمان داوي کوي دا هر څه خبرې د الله سبحانه وتعالى په قران کې سوی النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم د پیغمبر په دي انسانانو باندې په دي مؤمنانو باندې دومره حق ته دومره حق په دوی باندې خپل ځانونو نشتی نو ته کم تفصیل بیان کوم مور بلارون پرې دا بچیم پرې دا خزم پرې دا ستاسو نفس په تا باندې دومره حق نشتی لکه څومره چې د باندې محمد صلی الله علیه وسلم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کس راغی ويا رسول الله متى الساعة قیامت بکړي عجیب سوال وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم غله جواب ورنکو بیا غره دویم پیرو رسول الله بیا غله بدرین پیرو رسول الله غله بیا غله د جمعه یو بوت کې شاته کېناس نو صحابه خپل منځ کې با شروع کو چا رسول الله خبره کس نه اورېدلې چا وورید خو خینه شو او چا سی بدی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این السائل کوزی کی دا قیامت مبارکی تبویس کا یا رسول اللہ زیم ماذا عددت لاوی ستیارید ولی کڑے کسی تبویسونے کی کل برائزی دا اصل خبر دا تیاریو کا حق سریم ساده خبری کلو یا رسول اللہ دیر سخم ولی ندی تیار کڑی خو دوم رده چی اللہ و دا اللہ دا رسول سر محبت دیر کوم دا تیاری ملخ مضبوط کڑے سبحان الله الله او د الله د رسول سره محبت دې زیات کومه رسول الله متوي انت مع من احببت زما سیدته چې سره محبت کې له سره به د قیامت ورس الله سره محبت ډیر کې د پیغمبر سره کې دوی سره به صحابه سره محبت کې دوی سره به دیندار خلکو سره محبت کې دوی سره به انس بن مالک رضی الله عنه په الله مې قسم په دغه ورځ چې موږ څومره خوشاله شي دوی چې بلوغ نه خوشاله شي چې څوک د چا سره محبت کې قیامت ورځ هغه سره په دې خبر موږ خوشاله شو بیا انس بن مالک وی نو یزد الله سره د الله د پیغمبر سره او د ابوبکر او د عمر سره محبت کوم وي دا هو په شان نیمه او د ابو سره محبت ډیر کوم وي زه د پیغمبر په شان خو نه زه د ابوبکر په شان عمل نشم کوله زه د عمر په شان عمل نشم د عثمان په شان عمل نشم کوله د علي په شان عمل نشم کوله د ابو سره محبت شتي د ابو سره به قیامت ورځ او کوشش کوم چې د ابو په لار باندې مضبوط یم استبداغو سره دا خبر بار زنیشم کوله خو هر ځکه ځان سره په ذهن کې ساته چې د محبت نه مراد هغه محبت ته چې په زړه کې یو بندامونو باندې صحیح کاری او د رسول الله تابعداري دا حدیث ګوره نظریات ساته حوض کوثر نو بصری په امیدونو نه ملوي د حوض کوثر نو فقط په دعاګانو نه ملوي ای پر عمل پکار او عمل لري چې رسول الله طریقه به مضبوط راونی سي دا مثال دوا یا درې دا پیش کوي تاسو ته پته ولګي چې صحابه پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې څومره مینو صلح حدیبیه واقعا عروه ابن مسعود راغه پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې د رسول سره صلح هغه شرطونه خودو خبره کوله کله چې واپس لال قریش ته نو تیوی یقوم والله لقد وفدت على الملوك یو خبره ساتي ګور زمو بچایانو به ډیر تلم وعلى قيصر وكسرى والنجاشي او کسرا او قیصر به ټول بچانو به تلم خو مدیسی بچا نه دی لیدل چې دغه مرګري دغه دومره تعظیم کوي لکه څومره چې د دې سړي د مرګري د تعظیم کوي یې سړي کی اشاره چاته ده رسول صلی الله علیه وسلم ته ده وی کچرته خراش کوي ته کو خراش کوي نو دي صحابو بو ته لا سني وي زنګ ویلا سني کوي پس محبت د رسول الله سره او چې هغه ته امر وکړو نو دومره تعجب کوله چې یو بل مخکې کېدو چې زه کومه او بل وی زه کومه واذا تكلم خفضوا اصواتهم او کله چې وی خبرې کوي او ټوبې غي ولا او نظر به نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم
داسې ملګري د رسول الله ځکه دغه وایي د بريده رضی الله عنه وایي کله چې موږ د رسول الله مجلس کې ناستو لم نرفع رؤوسنا الیه اعظاما له یا تعظیما له موږ چې کله د رسول الله مجلس کې ناستو موږ چې د بر هغه ته نه دي کتلي دا د رسول الله تعظیم وایي زموږ په زړه کې دومره محبت د رسول الله سره چې دا مشرک ګواهي کوي وایي چې څه خبره وکړي نو د یو بل سره به جنګ جګړې کوي یو وایي زه کوم بل وایي زه کوم او موږ ته د رسول خبر راورسي زه صحیح شو دا د وهابیانو لپاره شو وهابیانو به عمل کوي خاطر به څه باندې عمل کوي زموږ لپاره مذهب شتي کنه دا کوم محبت شو محبت خو دې ته وایي چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه یو پیر روانو يمشي متجها للمسجد جمعه طرف ته روان جمعه منزله فسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره واورده ايها الناس خلقوا كيني الجمعه کې خلق ولاو الجمعه خطبه رسول الله کوله رسول الله خلقوا كيني وفجلس ابن مسعود في الطريق عبد الله بن مسعود د جمعه تر رسیدل خو د دروازې کې کېناستو بار غرموت ناس سكسان رارو فمر به جمع من الصحابه ابو عبد الرحمن وتغرب بلارك ناسي يقول ولي ناغوت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كيري ممكن اشتو دي تويس محبت او تابداري كمان ترى ورسي كيني لا بنور كي كينو ودون جماعه توزي شتي مزه بنور كي كينو قالين شتي فوس مزه بكارو من كينو سيدي جي رسول الله وجه كيني مذهب کی څنګه دي چې کینی وکنه وکینی سيدي رسول الله وجه كيني ودلته مزدورین دکا یعنی څومره وزرونه به موږ جوړ کړو چې رسول الله په خبره عمل ونه شي ولې بالله او یو دادی چې څنګه د خبره د رسول الله رسي چونکې چنانچه کیو ولې پلانې حالانکه د څه به کې نشتی یو بل واقعه به ذکر کو چې وخت موږ سره ډیر نشتی زید ابن الدثنه رضی الله عنه زید ابن الدثنه دا په غزا کې مشرکین سره قیدی شو نو مکې ته مشرکین بوتو او الته صفوان ابن امیہ دی واغستو او دې تنعیم طرف تراوسه تنعیم د علاقه چې دې ته راوښتو چې مړی کې زکه چې د پلار امیہ ابن خلف د زید ابن الدثنه رضی الله عنه وجلو یو غزا کې نو چې دا بدلتي واخلو دا ټول قریش راجم شو وفيهم ابو سفيان وباوك ابو سفيان ابو سفيان بس راغوي زيدا اسي تبوسو دلكم جواب راكوي س ويستدا خبر خو خدای چې دا محمد صلی الله علیه وسلم استاد مرګره په دې ټینګه ابو سفيان مسلمان شه نو چې استاد مرګره موږ سره په دې کې استا په دې ځبانه او نضرب عنقه ولغنا السق منغو وانت في اهلك وتدخل ورؤوس الناس بارام مزيكه دلته پیغمبري هغه دوکتو او تړلې شوی انسان او په دې انتظار کې دی چې سربتي کله وي دغه راوسته او ته وکتو ابو سفيان بلامي دي قسمي زما دا خبر نه د خو سر والو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ځبانی او زه دې پارامي مو دغه په خپل کې د ازغه یا غنه لاړش سر والو خبره کې مدانه له خوخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پارامي بس پارامي ما نه سر وایس خبره نه چې سره په دې باندې رسول الله پریدي چې تانه مسرو نو زر پیری زموږ نه سر وا خو چې رسول الله ته نقصان ونه رسي ابو سفيان دوی د تعجب وکړو په بلمي د قسمي ما دې خلک نه دي لیدلي چې چا سره دومره محبت کی لکه څنګه چې د دین محمد صلی الله علیه وسلم مرګري دی محمد صلی الله علیه وسلم سره کوي دې محبت ولا خلک ما چته نه دي لیدلي ثم قتلوه وبيع غمركم دې محبت وکړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په هر سبانه رسول صلی الله علیه وسلم چې دا غي مخکې کړي یو پیر رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې کور کې ود کېدو چې کله پریوته نو دا خبره وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ستړو وی کچا چوکیداری وکړه اسی دا خبره کور کې دا خبره وکړه نو بهر د اصلي आवाज راغی څوک ولاړل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ګور څوک راغی
حالات دي سي جنگ حالات دي ټول لازم موږ سوچ کې چې دشمن دی او بل چې ټول دنیا د یو انسان ته یو شوی ده او دغه صحابه لګي د رسول الله دفاع کې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم سوکي ويا رسول الله سعد رضا ولا سكي وما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم چوکیداری وکړه عائشہ رضی الله عنها وی رسول الله صلی الله علیه وسلم باور دي چې خوب کړی چې خلار امام اوریدل چې مطمئن پروت چې باري اوس مره ولاړل ما ته څوک نشي رسیدي چې سو پروت په جسم باندې نه خطر له پاس ما ته څوک نشي رسیدي چې سو پروت چې جسم ټوکړي ټوکړي کړي نه صحابه سره نه دي صحابو له چې الله د مقام ورکړ د رسول دي دوی د دې حقدارو